ملا هیبت الله د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دندې ګوښه کړ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت پر نا کندهاري غړو د امیر المؤمنین ملا هیبت الله بې باوري، شیخ خالد حنفي له دندې ګوښه او شیخ ندا محمد ندیم د امر بالمعروف وزیر وګمارل شو. حماسي رسنۍ ته یو شمېر باوري سرچینو منلي چې د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دندې ګوښه کړی او پر ځای د لوړو زده کړو اوسنی وزیر شیخ ندا محمد ندیم د امر بالمعروف وزیر ټاکل شوی. سرچینې دغه راز ویلي چې شیخ هیبت الله اخوندزاده دا کار د خپلو فرمانونو د ښه پلیتابه په موخه ترسره کړی دی. یا د سرچینې ویلي چې ندا محمد ندیم شیخ هیبت الله اخوندزاده ته یو نږدې کس دی او د هغه هر امر پر ځای کوي. دا په داسې مهال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د واکمنۍ ترمنځ د ګڼو اختلافونو د رامنځته کېدو خبره کیږي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د روسیې فدراسیون له استازي دیمیتری ژیرنوف سره لیدلي. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا ښو اړیکو پر ټینګښت خبرې وشوې. نوموړي ډیره کړې چې په دې لیدنه کې افغان ځوانانو ته د روسیې د زده کړیزو بورسونو له ورکړې مننه شوې او په دې برخه کې د لا ډیرو همکاریو هیله څرګنده شوې. کرزي په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د روسیې فدراسیون له دریځ څخه چې په مسکو فارمیټ او بریکس کې یې غوره کړی خوښي څرګنده کړې. حامد کرزي د بریکس خبرپاڼه چې د افغانستان ملاتړ پکې شوی او د افغانانو د بنسټیزو حقونو پر پلي کېدو پکې ټینګار شوی د ستایلو وړ وبلله. نوموړي په هیواد کې د تلپاتې سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره ملي همغږي اړینه وګڼله. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.